ظالم او بے رحم زمری. یو ظالم او بے رحم زمری په یو ځنګل کې ژوند کوو. هغه به هره ورځ یو شمېر حیوانات وژل او خوړل به یې. نورو حیواناتو به له زمري څخه ویره درلوده چې موږ ټول به وخوري. حیواناتو زمري ته وویل راځه چې یوه معامله وکړو. که ته موږ ته وعده راکړې چې ته به هره ورځ یو حیوان خورې نو هره ورځ به زموږ له منځ نه یو حیوان تا ته درځي او په همدې اساس ته مجبور نه یې چې موږ ښکار کړې یا مو ووژنې. دغه وړاندیز د زمري له نظره ډېر ښه وبرېښېد او زمري ومنله. همداراز زمري حیواناتو ته وویل که تاسو هره ورځ رانشئ نو وعده در کوم چې بله ورځ به تاسو ټول ووژنم. وروسته له دې معاملې هره ورځ به یو حیوان زمري ته ورتلو تر څو زمری هغه وخوري. په همدې اساس نور حیوانات به په امن کې وو. بالاخره د سوی نوبت راورسېد تر څو زمري ته ورشي. سوی په هغه ورځ ډېر په کراره لاړ. کله چې زمري ته ورسېد نو زمری ډېر په غوسه و. زمري په ډېرې غوسې له سوی نه پوښتنه وکړه ولې ناوخته راغلې. سوی وویل هغه بل زمری چې ځنګل کې ده له هغه څخه ویریږم. هغه زمري راته وویل چې زه د ځنګل پاچا یم او زه ترې ویریږم. زمري سوی ته وویل د دې ځنګل پاچا یوازې زه یم. هغه بل زمری ماته وښیه تر څو یې ووژنم. سوی زمري ته لارښوونه وکړه او زمری یې د یو زوړ کوهي خواته بوتلو. کوهی ډېر ژور و او اوبه هم پکې ډېرې وې. سوی زمري ته وویل هغه کوهي ته وګوره. هغه زمری دلته کوهي کې ژوند کوي. کله چې زمري د کوهي دننه وکتل نو اوبو کې ورته خپله څېره معلومه شوه او فکر یې وکړ چې هغه بل زمری همدا ده. نو بې له دې چې وخت ضایع کړي زمري کوهي ته ټوپ کړه تر څو هغه بل زمری ووژني، خو په اصل کې په خپله ووژل شو. همدا و چې د ځنګل حیوانات له هغه بې رحمه او ظالم زمري څخه وژغورل شول. عبرت: د لویو کارونو ترسره کولو لپاره یوازې پخه او قوي اراده او هوډ ضروري دی. چې اراده مو قوي وي نو هر کار ممکن دی.